نن سلور سوا کال مخکې شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه په دلی کې تیر شوی. تاسو لږ دې ته خیال وکړئ چې تاسو هم بنی آدم یې. دا اودس د فرضو قدر نه چا تپوس کو تاسو لنه درځي. که د فرض د نوم معنا در نه چا پوښتنه وکړه تاسو لنه درځي. بس نه پوهېږي. دیتا د میراث په کتابونو کې رؤوس اعتباریه وایي. رؤوس اعتباریه دیتا وایي چې سروي او مطلب یې نه. نو دې وخت کې دا قوم چې دی رؤوس اعتباریه دی پیس نه پوهېږي. د دین په میدان کې پیس نه پوهېږي. په نور هر قسم ګڼکپای باندې پوهېږي. په هر شرارت پوهېږي. په هر شیطانت پوهېږي. لیکن باب د دین ته چراولې بیا په هیڅ نه پوهېږي. لکه تیره جمعه یو بوډا مانه تپوس وکړو چې د آدم علیه السلام د نکاح مې ډېرو مولیانو نه پوښتنه وکړه چې اته پته نشته مال ګرځه ورپسې ګرځه. کم ځای لوی شوی عمر دې کم ځای تیر کړی دی. ته تر اوسه پورې په دې 16-15 باندې پوه نه شو. وی چې مولیان راته نه ښیي مال چې مولیانه تا پوښتنه نه ده کړې او که یې نه ښیي درته خښته راواله په دا مزغو یې وله. مولا دې څه دپاره چا بیا درته نه ښیي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې په اولاد آدم کې داسې خلق هم پیدا شوي دي چې دنیا به حیرانوله. شاه ولی الله صاحب ته یو پادری راغی د لندن نه. پادری د انګریزانو مولا ته وایي. ورته وایي چې یو سوال دی. څه؟ وی سوال میں دا دے چھے ستاسو پا قرآن کے راضی دا انگریزانو مولا شاہ ولی اللہ تاوئی چھے ستاسو پا قرآن کے راضی چھے وجیہن فی الدنیا والآخرہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ. دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق خدا پاک وئی چھ وجیہن فی الدنیا والآخرہ. دا ډیر لوی عزت مالک و عیسیٰ علیہ السلام پا دنیا و پا آخرت کی. دا قسم الفاظ اللہ پا قرآن کے ستاسو دا پیغمبر متعلق ندی ویلی او زمونږ د عیسی متعلق الله دا الفاظ ویلي. دا د پادری سوال دی. په دې سوال پوه شوئ؟ چې وجیها فی الدنیا والآخرة او د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا قسم الفاظ نشته. شاہ ولی اللہ تا اس گورا. شاہ ولی اللہ ورته وایي چې عمدہ سے الفاظ که په قرآن کې د بل پیغمبر متعلق وونو بیا ویلو وایه وی الله وی وکان عند الله وجیها وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. د موسی علیہ السلام متعلق اللہ فرمائی چې وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. دا اللہ پنیز باندې موسی د ډېر لوی وجاهت او د شان مالک. نو وجیها فی الدنیا والآخرہ یوازې د عیسی خصوصیت پاتې نشو بلکہ دا سے الفاظ اللہ دا موسیٰ متعلق ویلی. نو قیدہ ما تشوا
پادری اریان شو. وی پادری صاحب اوس وجه واوره وجیحن فی الدنیا والآخرہ اللہ پاک دا عیسیٰ علیہ السلام صفائی ولی کړی دا زکه کړی دا چې د عیسیٰ علیہ السلام په مور باندې الزام لګېدلی چې دا عیسیٰ تا د کوم ځای نه بې پلاره راوړی دی نو الله یې صفائی وکړه چې وجیحن فی الدنیا والآخرہ. د موسی علیہ السلام متعلق دا صفائی الله زکه کړی دا چې قوم په الزام لګولو چې د مونږ سره بربند ولی نه لامبي زکه چې دته څه بیماری لګېدلې ده نو الله یې صفائی وکړه چې وکانه عند الله وجیها. زمونږ د پیغمبر متعلق الله صفائی زکه نه کړی چې په عمر کې په دسه الزام نه دی لګېدلی نو الله یې صفائی څه دپاره وکړي. دا د شاه ولی الله خبره. پادری اک بک شو او په میدان کې وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. او شاه ولی الله د څومره لوی شان خاوندو په لاره یو ورځ روان دی نو یو نری لاره راله چې سپی پې را روانو سپی پې را روانو نو شاه ولی الله صاحب هغه سپي ته وایي چې ته د اوبو طرف ته شه چې زه په دې لاره تیر شم. سپي ورته ویل ولې زه پلیته اوبو ته شم او ته په اوچه لار تیر شه ولې ویل ته خو سپی هسې پلیتې نو زما جامې پلیتېږي نو سپی ورته وایي چې سا صاحب زه به د اسخا اوبو کې تیر شم او ته په اوچه لار تیر شه او که د تکبر په اوبو ګنده شوې نو تر هغې والله که پاک شي چې تر څو جهنم ته نه یې تللی. سپی ورته وایي. شاه صاحب چې د سپي دا خبره واورېده نو بې اختیاره په اسخا اوبو کې روان شو او سپي ته یې ویې چې ته په دې اوچه لار تیر شه. دا د هغه شان د لندن پادریان براتله ستا په دې ځای کې یو میاں غلام جیلانی صاحب تیر شوی دی په دې اسیام حالت کې د نن نه 900 کال وړاندې درس کولو طالبانو ته یو انګریز راغی. میاں صاحب چرته دی وی دا وی جی یو مسئلې پوښتنه کوم وی کېنه چې زه درس نه اوزګار شم بیا به خبرې کوو وی کېنه چې زه درس نه اوزګار شم بیا به خبرې کوو. چې درس نه اوزګار شو نو پادری راوغوښت ویل وایه اوس پادری ورته وایي چې مولانا صاحب دا یو سړی په لاره روان دی مخکې چې ځینو لارې دوه شوې اوس دی دا نه پوهېږي چې زه په دې لار به زما خپل ځای ته برسم او که په دې لار به زما خپل ځای ته برسم هیر شو دی دغه ځای کې یو اوده سړی پروت دی او یو ویښې سر ته ناست دی نو دا چانه چې لار خطا شوې ده دا سړی به د اوده نه تپوس کوي او که د ویښ نه به تپوس کوي. غلام جیلانی صاحب رحمت الله علیه ورته وی چې د اوده نه به تپوس کوي وی چې ولې ویښ ناست دی هغه تپوس نه کوي اوده به راپاسوي د خوبه دا خو ګناه ده. میاں صاحب ورته وویل چې خبره دا ده چې د ویښ نم لار غلطه شوې ده دا دوه لارې چې دي او د اوده ته په انتظار کې ناست دی ځکه چې د خوبه پاسول ښه کار نه دی
نو دته په انتظار کې ناشته چې کده را پاسي نو ما ته بلار برابر کی دا وی خم د دیو د په انتظار کې ناشته په دې پوښوي کمیا صاحب ویلې وی چې دی ویخنه به تپوس کوي نو پادری به ویلې چې عیسی علی السلام خو ژوندې ده پاسمانونو کې ناشته تاسو ژوندۍ پسې نه ځئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مثال د وده ده هغه پسې روان یې پادری به پیدا سوال کړي وي نو میا صاحب ورته نه هغه ویخ چې هم د دې وده په انتظار کې ناشته چې دی را ویښ شي نو زه به د اسمان نه راکوزېږم او قیامت به برپا کېږي پادري هملته په جومات کې ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول اوس مونږ په پاکستان کې په کټه سر واوړېدلي چېرته چې ګورې د سړي زوی به په نظر کې درته نه ښکاري چېرته چې اوس څو ورځونه خلق دغه و چې د لندن انګریزان به ورته راله او په یو ټکي کې به په اسلام راوړو تاسو هم خلق یې او تاسو هم بني آدم یې